جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم دا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم تا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم ځان باندې به تېره ستوماني لوږه او تند کړم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د بغلان ولایت او د غوري سیمنټو فابریکې محترمو مسؤلینو مجاهدینو قدرمنو مشرانو د رسنۍ استازو او محترمو میلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د عصر د یو مهم ضرورت له مخې په ګران هیواد کې د سیمنټو د تولید او خودکفایي په برخه کې یو بل مهم ګام اخلو او په بغلان ولایت کې د غوري سیمنټو د نوي تولیدي فابریکې افتتاح کوو. له هر څه وړاندې ټولو هیوادوالو ته د دې مهمې فابریکې د افتتاح له امله مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، صنعتي کېدل د هر هیواد د لویو اهدافو په سر کې قرار لري. هغه هیوادونه چې په مختلفو برخو کې تولیدي فابریکې لري نه یوازې په کور دننه د هیوادوالو اړتیاوې پوره کوي بلکې د اضافي تولید له امله نورو هیوادونو ته هم صادرات کوي. تولیدي فابریکې د هیواد د ملي تولید او ملي عوایدو په لوړېدو او د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې اساسي رول لوبوي. دا چې نن ورځ په بغلان ولایت کې د غوري سیمنټو د نوي تولیدي فابریکې افتتاح کوو، دا د سیمنټو په برخه کې د خودکفایي پر لور یو مهم ګام دی چې پر بهرنیو وارداتو زموږ تکیه راکموي، د صنعت په پراختیا کې مرسته کوي، د اسعارو د خروج مخه نیسي، ډېر شمېر هیوادوالو ته کار پیدا کوي او په لویه کې د یو صنعتي افغانستان پر لور ګام اخلي. د دې فابریکې ټول ارزښت 8.8 میلیونه امریکایي ډالره اټکل شوی دی چې ټولې چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي. د غوري سیمنټو د نوي فابریکې ورځنی تولید ظرفیت 50,000 ټنه دی چې په هیواد کې یو له لویو صنعتي پروژو څخه ګڼل کیږي او د 18 میاشتو په موده کې به یې ټولې عملي چارې پای ته ورسیږي ان شاء الله تعالی. د دغې مهمې تولیدي فابریکې د عملي چارو په پیل سره به د هیواد دننه د سیمنټو د اړتیا یو لویه برخه پوره شي، پر بهرنیو وارداتو به تکیه راکمه شي، د خپلو اسعارو د خروج مخه به ونیول شي، زرګونو هیوادوالو ته به مستقیما او غیر مستقیم کاري فرصتونه ایجاد شي، د ودانیزو چارو په تسهیل او تسریع کې به اغېزناک ثابت شي، د سیمنټو په نرخونو کې به ثبات رامنځته کړي او په لویه کې به د هیواد د صنعتي او اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. قدرمنو حاضرینو، دا چې افغانستان له پخوا راهیسې پر بهرنیو وارداتو متکی دی او زموږ د ملي بودیجې زیات رقم د وارداتو په مقابل کې ورکول کیږي، په داسې حال کې چې له بهر واردېدونکي توکي له یوې خوا قیمتي تمامیږي
او له بلې خوا پایداره او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کیږي. له همدې امله د هیواد په داخل کې د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه پر بهرنیو وارداتو زموږ اتکا راکمه کړي او د یو تولیدي افغانستان پر لور ګامونه واخلي. لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت دې برخې ته ځانګړې توجه کړې ده. په پای کې د یادې فابریکې له ټولو دخیلو اړخونو څخه په ټینګار غواړم چې ټولې اړوندې چارې د منل شوو معیارونو سره په پوره صداقت پر مخ یوسي او له هر ډول کاري او تخنیکي غفلت څخه ډډه وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.